د هغه پولیس شرطي ویډیو چې یو ښځه ځان سره دننه کړې ده، غلط کار یې ورسره کړی دی، هغه یې شرمولې ده. ویډیو یې مکمل راغلی، تاسو سره به یې شریکه کړم، ضرور سره تر اخره پاتې شئ. تاسو ته معلومه ده چې د 2 ورځو نه یو ورځ نه په افغانستان کې داسې یو ویډیو چې د افغانستان د طرف نه وایرل کېږي چې په هغې کې یو شرطي والا دی، یعنی یو پولیس دی، او هغه یو ښځه ځان سره دننه کړې ده. د طالبانو حکومت دغه کس دی او هغه ښځې سره غلط کار کړی چې ویډیو په ظاهر ډول باندې په سوشل میډیا باندې بالکل وایرل ده او چلیږي. دغه ویډیو د وایرل کېدو نه پس ډیرو خلکو په سوشل میډیا باندې یو کمپین چلولی چې دا څنګه خلک دي چې د نورو خلکو دپاره قانون شته، خو خپله چې دوی دغسې ښځې دوکه کوي، بلیک میل کوي او هغوی سره زیاتې کوي، غلط کار ورسره کوي، نو په کار دی چې دوی ته هم سخته سزا ورکړل شي. خو تر اوسه پورې چې کوم کس دی نو د هغه د نیولو یا د سزا ورکولو په اړه باندې داسې څه حتمي فیصله یا څه خبر مخې ته نه دی راغلی. نو دوستانو دا یو تازه ترین خبر اپډیټ و چې تاسو سره مو شریک کړو. دې نه علاوه نور معلومات چې کله مخې ته راځي تاسو سره به یې ضرور شریکوم. ستاسو هم یو جهان مننه. آباد اوسئ.